د الملک مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شی باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو ازمایي وګورئ چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې اسمانونه پیدا کړل چې بد رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا وګوره چې ته د کوم شورای یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه واسطه نظر به ستومان نامراد بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ممتاز ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. موږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تعوجن اور تیار کړای دی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وګورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوخي دونکي وي له ډېرې غصې به چاودي دونکي وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وګورځول شي د هغه موظفین به له هغه نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وی به جواب ورکړي ولې نه ویرونکی مونږ ته راغلی یو خو مونږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسو په لوی ګمراهۍ کې غورځېدلې. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاش کې مونږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نن به دغه تعوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي. لعنت ته په دغه دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي په باوري ډول هغه ته بخښنه ده او لوی ثواب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. که تاسو پټې خبرې وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی دي په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو او په هر شي خبر دی هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور غزاد چې تاسو لپاره زمکه پستا او هواره کړی ده د هغې پر سینه باندې ګرځي او د خدای روزي خوري د همغه حضور ته تاسو په دوهم ځل ژوند کېدو سره ورتګ ده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تاسو له دې نه بیغمې چې هغه ذات چې په اسمان کې دی تاسو په زمکه کې خښ کړی او دغه زمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کیږي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير تاسو له دې نه بیغمې چې هغه ذات چې په اسمان کې دی پر تاسو کېږي ورونکي طوفان والوزوي بیا به تاسو ته څرګند شي چې زما اختار څنګه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير لدوینه په خاطر شوی خلک دروغجن ګڼل شوی دي نو وګورئ چې زماني ونه څنګه سخته و اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير آیا دوی د خپل ځان د پاسه لوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني د رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه تم کړی هغه په هر څه لیدونکی دی أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وخی له تاثر راز لخر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسو مرسته وکړي شي حقیقت دا دی چې دغه منکرانو ولیدلی دي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور یا نو وخی څوک دی چې تاسو ته روزي درکولای شي که رحمان خدای خپل روزي بند کړي په اصل کې دوی په سرغړونه او لا حق تکتیدو باندې ټینګ شوی دي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم که فکر وکړي څوک چې پر مخ روان وي هغه د زیاتې سمې لارې منځونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم پی او هوار سړک باندې وي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دوی ته وایه همغه الله دی چې پیدا کړی تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او غور کوونکي پوهیدونکي زړونه درکړل او تاسو به لږ شکر باسي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون دوی ته وایه همغه الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی او د همغه لوري ته به تاسو ورغون کړئ شي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وایي که تاسو ریښتونی یې نو راوخی چې دا وعده به کله پوره شي قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وایي د دې علم خو الله سره دی خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني هغه ټول خلکو مخونه به بدرنګ شي چې هغه انکار کړی دی او په هغه وخت کې به هغه ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسو یې دراته غوښتنه کوله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم دوی ته وایه تاسو کله په دې هم څه غور کړی دی
چې که الله ما او زما ملګری هلاک کړي یا پر مونږ رحم وکړي کافران بل دردناک عذاب نه څوک ژغوري قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين دوی ته وایه هغه ډیر مهربان خدای دی پر هغه باندې موږ ایمان راوړای دی او پر هغه باندې زموږ توکل دی ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په ښکارا گمراهی کې لویدلې څوک دی قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين دوی ته وایه تاسو کله دې ته ځیر شوي چې کستاسو د اړتیا وړ وب په ځمکه کې ښکته پریوزي نو څوک دی چې تاسو ته صافي او رواني وب برابرې کړي